احمد مسعود په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. احمد مسعود وایي موږ باید ټول شموله حکومت جوړ کړو. احمد مسعود دا هم ویلي دي چې موږ ټول شموله حکومت تر هغه وخته جوړولی شو چې یو بل ومنو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې باید موږ ټول شموله حکومت جوړ کړو تر څو افغانستان آباد کړو. د سپوتنیک د خبر له مخې د انګلستان په کمبریج پوهنتون کې د احمد شاه مسعود او د افغانستان راتلونکي تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوې وه چې په ترڅ کې د دغه پخواني پوځ قومندان زوی احمد مسعود په حقیقت کې خپله وینا له حاضرینو سره شریکه کړه. احمد مسعود چې د پنجشیر د جبهې مشري کوي او لا هم طالبان ته له تسلیمېدو ډډه کوي، په روسیې کې منع ده. هغه په دغه بیانیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو غوښتنه وکړله. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.